کې داسې څه پېښ شوی چې ټولنیزې رسنۍ یې لړزولې دي. یوازې یوې جملې میلیونونه ځوانان راپارولي دي او اوس هغوی ځان ته کاکروچ وایي. نو آخر د کاکروچ څه کیسه ده؟ ولې د هند ځوانان دومره غوسه او د کاکروچ جنتا پارټي اصل کې څه ده؟ ټول په دغه ویډیو کې تر پایه پورې وګورئ. کله چې د هند سترې محکمې مشر قاضي سوریا خان د یوې مقدمې پر مهال د ټولنیزو رسنیو د ځینو فعالانو او حکومت ضد کمپاینونو په اړه وویل ځینې بېروزګاره ځوانان د کاکروچ په شان پر نظام بریدونه کوي او په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت ضد فعالان ګرځي. همدا یوه جمله او په ځانګړي ډول کاکروچ لفظ په هند کې د سختو غبرګونونو سبب شو او هغه ځوانان چې له بېروزګارۍ، ګراني، فساد او سیاسي فشارونو څخه ستړي وو دا خبرې یې خپل سپکاوی وباله. وروسته قاضي وضاحت ورکړ چې زما مطلب ټول ځوانان نه خو تر هغه وخته ډېره ناوخته شوې وه. غوسه لا پراخه شوې او په ټولنیزو رسنیو کې د طنز او احتجاج یو نوی طوفان راپورته شو. په همدې وخت کې 30 کلن ځوان ابیجیت دیپکې د کاکروچ جنتا پارټۍ په نوم یو کمپاین پیل کړ. هغه وویل که نظام مو کاکروچ بولي نو بیا به همدغو کاکروچانو خپل غږونه پورته کوي. دا کمپاین یوازې په څو ورځو کې دومره مشهور شو چې یوازې انسټاګرام کې فالووران یې له 100 میلیونو واوښتل چې حتی د هند واکمن ګوند بارتیا جنتا پارټي چې 8.8 میلیونه فالووران په انسټاګرام کې لري هم شاته پاتې شو. د دې تحریک مشر ابیجیت دیپکی بي بي سي مراټي ته ویلي قاضي د اساسي قانون ساتونکی دی. هغه څوک چې باید د بیان ازادي وساتي نو څنګه کولی شي ځوانان له حشراتو سره تشبیه کړي. د دې پیښې څخه یو خبره واضحه کیږي چې ننني ځوانان نور د پخوا په شان چپ نه پاتې کیږي. هغوی هره خبره بې له پوښتنې نه مني او نه هم هر ظلم ته سر ټیټوي. که خبره ناسمه وي نیوکه پرې کوي. که حق تر پښو لاندې کیږي غږ پورته کوي. د نور معلوماتو لپاره موږ سره پاتې شئ. چینل سبسکرایب کړئ او ان 2 منټس سره اوسئ.